ورونه یو بله ویډیو ستاسو ته په لایو باندې درښیم چې هغه ویډیو عصمت قانع صاحب د طلوع نیوز سره په تاوده بحثونو پروګرام کې کړې ده. تاسو وګورئ چې هغه څه غواړي او هغه څه وایي. یعنی هر څوک دغه کنځلمارانو د دغه بد خلکو نه نور تنګ راغلي دي. هیڅوک دا شی نه غواړي، نه ملت غواړي نه حکومت غواړي. ولې دوی داسې دا خلک خبرې کوي؟ ولې داسې قسم باندې یو خاصو کړیو دا کارونه شروع کړي دي؟ راځئ چې نفرت لرې کړو او اخوت راولو، وحدت راولو، اتفاق راولو، افغانانو ته نجات ورکړو مشکلاتونه. ولې نفرتونه خوروئ؟ ولې په خپلو په نفرتونو کې خپلې ګټې ګورئ؟ ولې دا ملت هلاکوئ؟ ولې دا ملت د هلاکت په طرف باندې بیایي؟ تاسې دا ویډیو وګورئ اوس خپله. دا ویډیو زه پلی کوم، تاسې وګورئ چې څه وایي دی. د ارګ یو عادي رقاص پلاتفورم دی او دی هلته دغه کېږي او له هغه ځایه څخه تقریبا سږ کال 2.5 میلیونه کنځل یوازې د دغه د فیسبوک پر لاره باندې ملت ته کړي دي. پیسې راباسه، فیسبوک چلونکي دي، هستا مور، هستا خور، هستا پلار، ته مجاهد یې، ته جنګ سالار یې، ستا څه وکړم، ته ملا یې، ته دغه ستا څه وکړم، او ته تاریخ دغه سوی یې، او ته بوین یې، او ته ګنده بغل یې، او دا یو چټیات. د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره حکومت د ملت د ښکنځلو لپاره کرایي ښکنځلماران، لوچګان او لنډغر نیولي دي او په ارګ کې ځای ورته ورکړی. یو داسې حکومت په څنګه ملي پلاتفورم وقار غواړي، عزت غواړي، تمکین غواړي، حیا غواړي، د ملت په ګټو باور غواړي، د ملت په مالکیت باور لري. په دې خاورې مالک همدا ملت دی او هغه ملي اخلاق غواړي. اشرف غني د ملي اخلاقو نه خبر هم نه دی. کله راته وایي زه خر په ونه خېژوم د سپین ږیرو په منځ کې، او کله دغه ورته وایي چې زه څه کوم. د قاریسا یو ویډیو شیر کوم چې هغه خپل ځان په څپېړو وهي او وایي زه نادم یم، ما جاک وهلي. هغه ویډیو شیر کوم. نن زمونږ زړونه ترک چوي، زمونږ زړه اور اخلي. نه د ملا لیونی ډاکټر غني ته قدر لري، ستا وزیر په څپېړو باندې وهي. او ډاکټر غني خدای دې غرب کو تباه او برباد کړه. نن مولا ترخیل تا ته قدر لري، نن علاګل مجاهد تا ته قدر لري. چې څومره لوچک وي، بدماش وي، غل وي، وطن فروش وي، خائن وي، په دې نظام کې به قدر لري. چې څوک سرې سترګې لري هغه په ولسمشر غني ته قدر لري. په دې نظام کې شریف انسان قدر نه لري. راشئ، زه پښیمان یم، نادم یم، غلطي رانه شوې، ساه رانه شوې، بد مې کړي او جک مې وهلي، پوه نه شوم وروره. روانشناس نه یم، سایکولوژیست نه یم، بس ما وی چې دا سړی عاشق ده، مخلص ده، وفادار ده، دا سړی امان الله خان ده، دا سړی داود خان ده، دا سړی به دا وطن راپورته کوي. دې سړي په تورخم معامله وکړه، دې سړي وروره موږ ته د دروغ وروره هوایي دهلیزونه، د دروغ زمیني دهلیزونه ټول. اوس زه غواړم چې د قاریسا هغه ویډیو شیر کړم چې هغه اروپا ته کمپاین کوي. هغه وایي چې اروپایان، ډیموکراتان، سیکولران په جنسي اړیکو باندې ماړه دي او مسلمانان چې دي په هغو کې جنسي ضعف ده. مسلمانان جنسي ضعف لري، اروپایان نه لري، ځکه اروپا کې ډیموکراسي ده. که ډیموکراسي په افغانستان کې راسي دا جنسي ضعف به ورک سي، هر سړی به موړ سي. نو هغه وایي چې په اروپا کې ډیموکراسي ده، ټول خلک ماړه دي. چا چې څوک راونیوله په روډ کې ونیوله، کور ته ورننوته، ازادي ده، مشکل نشته، ټول ماړه دي. که کله وږی سي، ضرورت سي، ورځي د هر چا باندې چې ورغی نو خپلو پردیو د موږ نه ده معلوم. یعنې مقصد یې دا ده، دا زه پرې زیاتوم ځکه چې ماړه دي. څنګه ماړه دي؟ مړېدو مقصد خو دا ده که یو سړی په خپله حلاله نکاح باندې مړېږي نو په هغې خو الحمدلله ټول مسلمانان ماړه دي. خو که یو سړی په حرامه نکاح باندې په پردیو عزت باندې ناموس باندې مړېږي نو هغه ښکته په اروپا کې شته. بیا مسلمانان ضعیفه دي ځکه مسلمانانو کې دا شی نشته. نو اوس به تاسو ته دا ویډیو شیر کړم. له خیره ګورئ، زه تا ته دا خبره کوم. ته به په ټول جرمني کې یوه اداره ونه ګورې چې یو څوک په یو شعبه کې خپل همکارې ښځې ته یا همکار سړي ته یوه ښځه دو غل وي. که بهر هر څه کوي هغه خپل کار ده. غربیان د خپلې وظیفې ډېر سخت پابند دي. یو سړی د لیدلو وایي زه یو مسلمان شاهد لرم
بلجیم کې اوسېږي ډاکټر خانغا په نوم او دا قسم درته کوم زه د دواړه ورغلو په اسپانیا کې یو فابریکې ته فابریکې موږ سره واده و دروازه یې بنده وه مدیر په جلۍ باندې درز غاپ و دا د دې ویډیو خبر نه دي مې وای دا خبرې قسم درته کوم ما مسلمانان نه زړه تور شي ګوره زه تاسو ته وایم دا خلک د وظیفې ډېر پابند دي بېادبي انجینر صاحب الو زما ټوپونه مو حضرت ته جواب درکوم زه تا ته جواب درکوم ګورئ دا خلک څومره چې زمونږ او تاسو د خلکو ذهنیت د جنسي اړیکو په مقابل کې جوړ شوي او حساس دي غربیان دومره حساس نه دي زمونږ تاسې وروره د مسلمانانو په دا ټولنه کې فقر جنسي ده او ټول توجه دې طرف ته اوړي په دې ټول پوهېږه څوک چې په غرب کې څومره چې زما او ستا ډېر زر توجه هغه طرف ته اوړي د یو جرمني نه اوړي دا راسره ومنئ ولې هغه موړ نه بل درته وایم ګوره په یو ګل نه پسرلی کېږي آیا دا به کوم عقل او کوم منطق ومني زموږ ما په تیر کړي په اروپا کې 14 کاله انجینر صاحب دلته په جاره د پاکستان دفاع کوي وقاري صاحب اوس یو بل ویډیو د قاری صاحب درته شیر کوم چې هغه ویډیو کې دی وایي چې افغانان او د یو بل ملګری په امریکا کې اوسېږي هغه وایي چې افغانان چې دي دا چې کله افغانستان کې وي دا په هېڅ هم نه خبر یا نو نه سمېږي دا خبرې د افغانانو بې عزتي کوي چې کله اروپا ته راسي د سړي زمن ته جوړ شي یعنی په افغانستان کې چې څوک ژوند کوي هلته څوک دي هغه د سړي زمن نه دي اوس به دا ویډیو درته شیر کوم د خبرې کوم دغه ویډیو چې ما ته په اوله کې زما یو ملګری ما ته سینډ کړی و میسنجر کې او دا خبرې چې کول مخکې د دې نه چې زه تحقیق وکړم ما ول ډېر ښه شوی دی چې ورور دې مړ شوی او ته هم پکې خدای دې ته هم مړ شې پکې ځکه چې زه په اول نه پوه شوم چې دا خلک دوی د افغانستان په څېر دوی تحریب کوي زه ډاکټر یم دغه یو د کامن کولډ په شان یو مرض دی دا یو وایرس دی د ده تداوي خاص شی نشته دا چې قرنطین خلک وایي دلته موږ څه کوو په امریکا کې خو موږ هم قرنطین یو که نه دغلته موږ په شفاخانو کې څه شی کوو موږ دوی ته څه پرستامول ورکوو دوی ته موږ کوم دوا د اسمان نه موږ ورته نازل شوی ورکوو څه شی ورکوو موږ خو دې ته هېڅ شی هم نشو کولی چې ته شفاخانې موخې ته ځې فلم برداري کې چې تا اشرف غني داسې حکومت داسې حکومت هم مشکلات لري حکومت مثلا په هغه وحید عمر په حساب باندې غنم په حساب باندې یا مثلا موږ ته دغه کورونا په حساب 3 میاشتې موږ وخت درلودو چې موږ مهاجرین قرنطین کړی وی هلته یا هرات هم قرنطین کړی وی د هغې نه پس موږ ونه کړل دا زموږ یو ضعف دی بل تاسو محترم وبخښئ تاسو امریکا کې اوسېږئ دا حکومت یوازې حکومت چلوي که ولس هم کومک مرسته کوي که ولس د مسؤلیت احساس لري که نه لري وروره دغه داسې دی چې افغان چې هر ځای ته اروپا ته لاړ شي هر ځای چې لاړ شي د سړي زوی ته جوړېږي مګر خپل وطن کې بیا د سړي زوی نه وي دغلته ما نه سړي زوی جوړ شوی دی دغلته زه ماسک اغوندم قانون یې تطبیقوم زه کله کله چې په قبر باندې یا د جمعې تقریر کوم په مساجدو کې نو زه دا وایم وای مار کوک زی خو چې خپل کور ته راسي بیا سیده شي زمونږ افغانان ګوره د مار نه مغه دي په هر ځای کې د نړۍ په هر کونج کې سیده زی که یو پیپسي چې کی وړي په هغه خپل ډرم کې بوتل اچي بې ځایه نه اچوي که سیګرټس کی هغه فلټر یې اخلي اخري په هغه مخصوص ځای کې اچي بې ځایه په سړک نه اچوي خو چې خپل کور ته راسي بیا کاغذ ستا د خبرې په تایید زه غاري عیسی غوندې نه یم چې مخکې یو وکیل ورته راغی هغه وکیل ورته ویل تا ذلیل انسان د لاسه ویل ټول نفرتونه خواره شول ویل که د دومره نرې ریشه په کابل کې دا مظاهره وکړه چې پته دې ولګي که دومره نرې ریشه دا مبارزه دی په هغه کې وکړه په ننګرهار کې وکړه چې پته دې ولګي په قندوز کې وکړه په مزار کې وکړه چې پته دې ولګي دا وګوره دا د غاري عیسی نسل دی دا وګوره د غاري عیسی دغه نسل دی وګوره دغه د غاري عیسی نسل دا واورئ دا وګوره دا وګوره نه بچه خرم داو میزنه پدنانه تایسک ما خب کدوم کار نکردیم آمدیم مثل آدم سلام علیکم امرش کپ میزنه دا وګوره یا بچه تو کجایی دارم دا ګوره غاري عیسی که تو دومره نرې تو دغسې خلکو پسې راجیګ شه دغسې خلک اصلاح که تو وروره
ستا د وجې نه ټول خلک ګمراه شو. ته غواړې چې په افغانستان کې دغسې عیاشي شروع شي، ته غواړې چې په افغانستان کې دغسې خلک پرتګونه وباسي او شي. والله په بالله کې پوره کړي. هغه وکیل ښه بیاپ کړه او وکیل ورته وویل د پارلمان کوم وکیل و، هغې ورته وویل چې ذلیله انسانه ستا د لاسه ویلې پاکستان سره زمونږ دښمني وشوه، ستا د لاسه هر افغان بچي خودکشي وکړه، ستا د لاسه طالبانو په ملي اردو باندې ظلم وکړو، ملي اردو په طالبانو ظلم وکړو. دا جنګونه ټول چې افغانستان کې زیات شوي ستا د نفرت د لاسه زیات شوي دي. زه هغه زما افغاني ورور ته وایم چې غرق شي. کله چې پاکستان ما سره کومک وکړو هغې ما سره کومک نه دی کړی. پاکستان ما سره خپله ورورولي ښودلې ده. د پاکستان باندې زه حق لرم په دې چې د یو خوا نه هغه زما د اسلام په دایره کې زما ورور دی او ورور خبره ما ته پیغور نه ده. که هر څوک وایي چې دا پیغور ده، وروره هغه سړی ډاکټر ته ضرورت لري، هغه سړی وروره هغه ته ضرورت لري چې لاړ شي ډاکټر ته ووایي چې وروره زه مینټلي سیټ نه یم او ما سیټ کا. لکه څنګه چې غار عیسی د ملایانو توهین کوي، د قرآن توهین کوي، د دین توهین کوي، د افغانستان توهین کوي، د افغانستان د عوام توهین کوي او یو بل سره جنګي. تاسې راغلي یاستئ د غار عیسی لایف ته 2000-3000 کسان کېنئ چې کوم لایف کې د حق خبرې وي او د مذهب او د دین خبرې وي. هلته وروره یو یا 20 کسه ناست یا 10 کسه یا 20 کسه و خدای م لاسونه مات کا و علاق شئ. دا لایف شیر کوي، دا لایف شیر کوي چې تا خپله دا تسلیم کړه چې زه د افغانیت نه وتی یم، تا خپله دا تسلیم کړه چې زه افغان نه یم، تا خپله دا تسلیم کړه چې زه مسلمان نه یم، تا خپله دا تسلیم کړه چې زه غار عیسی عیسویت قبلومه او په هغه د جرمني په فرانکفورت په غټه کلیسا کې په هغه کلیسا دننه چې تا غوټې ووالې په اوبو کې عیسویت چې کله قبلو دی په اوبو کې غوټې ووالې هغه د کلیسا هغه کوم هغه فادري چې کنه هغې د سټ د سټ نه یې نیولې او د اوبو کې کته کو پورته یې که دا هغه انسان دی. د افغانانو په سر په لکاو پیسې ټولې کړې، په لکاو پیسې دې ځان ته کاروبار جوړ کړو ښه ارامه ویښه. د دې د وجې نه دې کور کې هغه ښځه چې دا هغه هم په تنګ ده، هغه هم ورته وایي چې 100م کال دی ما خپل پلار خپل مور خپل قوم خپل وطن ونه لیدو ستا د نفرتو د وجې نه په دې چې افغانستان ته خو تلی نه شي. ځکه نرې غار عیسی لاړ شه افغانستان ته او وکیل درته څه وویلې چې دلته د کمرې شاته ناستې سپي غوندې غپېږي که ته دومره نرې ایوبي یو اشرف ته 6 کاله موږ انتظار کوو د ده په دا ژبه لعنت چې دی په دا ژبه موږ غولوي. اشرف غني یو کاذب ده، اشرف غني یو دروغجن ده، په دې دروغو موږ تاسو غولوي. و خلکو 6 کاله تباه برباد شولو. د اشرف غني په حکومت کې 50,000 د ملي اردو اتلان قهرمانان په شهادت رسېدلي دي. څومره به نور صبر وکړو، څومره به نور خیاطي وکړو، څومره به ستاسو وروره دا کذب او فریر او چبل ول حرامتوب دې ته موږ صبر او حوصله وکړو. دا وروره موږ وزغمو. تر کومه پورې وزغمل شي؟ تر کومه پورې دا مصلحت به تر کومه وخته پورې وي؟ دا سکوت به تر کومه وخته پورې وي؟ کله به په دې خلکو باندې ورځ راځي؟ دا تیاره به کله ختمېږي؟ دا غم به کله ختمېږي؟ راځئ نور په مقابل کې ورته راجګ سئ. د اشرف غني د حکومت او د 1992 وروره د رباني د حکومت څه فرق ده؟ د اشرف غني د حکومت او د طالب د وحشت څه فرق ده؟ ته دفاع وزارت د څه ساتلی پې راباندې که کنه وروره؟ تا ته پې پلونه خوره، ته ورباندې لوبیا خوره، ته ورباندې میوې خوره، په پلچرخي زندان کې ته امنیت وساته او زمونږ د اتلانو به دغه حالي هسې به وروره سم صحیح بمبار ورباندې وکړي. دا د سپي اولاد باندې دا نجس، دا په نجسو مشرانو باندې. بله مهرباني دا خو ورسره پکار ده قاري صاحب. بیا له هغې نه وروسته یو کس چې زه نه پېژنم دی څوک د کوم ځای ده الکوزي په نوم باندې هغه د قاري صاحب اصلیت ښکاره کړی ده. اوس به هغه ویډیو درته شیر کوم له خیره. تام بیا ولې وطن خانو کې وخت تېر کړی که نه؟ تام بیا د بیني مافي بیا کونه ورکړې ده که نه؟ ستا هغه ننګ او غیرت بیا کومه ده؟ خو کونه تام ورکړې چې کوني نه یي بل پسې خبرې نه کوي د کونیتوب. دا یو بېغیرته دی، یو بېضمیري د افغانانو ورون د اډم وپېژنوي، دا د ګلزمان مسۍ وپېژنئ او هېوادمل ته خو وګوره. دا هېوادمل د بوینا کې زما د عکس هغه ویډیو شیر کړې وه. هغه ته چا چې لیکلي کمنټ کې هلک وزه ور راپوسټ ما درته لېږلی ته یې چک کړه. یو هلک درته لیکلي دي وایي د ارامه کښېنه
د قاري ښځه وایي هېوادمله تا ښځه ما سره کار کوي دلته وایي تاسو کور کې شپه ورځ لانجې کوئ بیا د بیرې مافي تاسې ښځې وایي دلته چلېږي قسم په خدای په کمنټ کې وګور دومره لوی کمنټ درته لیکلی که دی کې غیرت یې که نه که دی کې ننګ یې که نه دا پوسټ به دا ډیلیټ کړي ته کمنټونه وګوره سر نه تر اخره پورې ټول راته دا شان لیکلي ټول سر نه تر اخره پورې دې کې ننګ نشته غیرت نشته ما خو دا خبره نه کوله ما پټه ساتله ما ویلې چې زه پروا نه کې سبا ورځ به موږ باندې به پاکستانیانو خاندي سبا به موږ باندې دا چې ایډټ کوي هېوادمل د بویناکې زوی د خپل ورندار سره رابطه درلودله ورندار سره معامله وجنګوله ورور بیچاره اردو کې ورور یې هغه د اوس شهید سو ورور بیچاره اردو کې د خپل ورندار سره معاملې جنګولې کله چې کور کې پې خبره چې دا ورور سره معامله جنګوي او ورندار سره معامله جنګوي دا تېره وتښتېده انډیواله راغله خارج کې پروت ده اوس قاري نه یو 100 روپۍ اخیستې دي قاري ورته نه پوهېږم یو 600 که 200 روپۍ ورکړي دي که نفر دلته یي زه به ورته مخکې زنګ وم هغه به ووایي چې قاري عیسی دا سړی په بیه اخیسته 500-600 روپۍ ورته ورکړي دي نه پوهېږم هلته څه شي باندې جنجال راغلی او کور ته یې لېږلي مور یې مریضه وه څه شی پیسې په کار وې 500-600 یورو ورته قاري ورکړي دي چې دا ته واخله هېوادمل یې نور بسته که د بویناکې زوی هغه 500-600 روپۍ هلته ولېږلې اوس چې قاري خرقوس ورته هره خبره کوي دا د مغې په خبره ګډېږي هېوادمله د کوسیو زو تا ته خو ما پرونه پورې یو سیله کړې وه د پلیتې زو تا ته خو ما پرونه پورې ویلې چې دا کار مه کوه زه قاري سره جنجال لرم قاري ما ته پرېږده قاري نه ما سره په قرآن کې څه ویلی شي نه ما سره په حدیث کې څه ویلی شي نه ما سره په دلیل کې چې ویلی شي نه په منطق کې نه په حقوق کې نه په سیاست کې نه بل شی دا ګز دا میدان قاري د ګل زمان زوی ده قاري د ګل زمان زوی د هغه اصلیت ما ته واله کوزی وروره ما ته معلوم ده په سوشل میډیا چې موږ د دې خلاف نه راتللو ما ول دغه افغانان موږ پسې راجګېږي اما افغانان ورور تاسې لږ پوه شئ تاسې لاړ شئ د هېوادمل پوسټونه یو ځلې چک کړئ دوی جالي د کله چې د قاري اوازه واچوله چې قاري په چقوګانو لګېدلی دا د خپل مشهورتیا لپاره د قاري خپل پیج ثبوت باندې هلکان ورسوه چې خپل پیج نه پوسټ کړی چې قاري په چقوګانو ول شوی صرف د مشهورتیا لپاره چې سبا زمانۍ ته دومره کسان کښېني دا ټول دا منافقان دي دا منافقین دي او دغه چمچګان د حرمونې دي قسم په نوم د الله د چې یو هلک درته کمنټ کې لیکلي غیرت وایي پیدا کوي تا قاري ښځه وایي تا ښځه وایي موږ سره کار کوي هلته په هغه کې کار کوي دا معاملې کې بیا د بیدي مافي نو دې کې غیرت نشته دی راځي زه درته وایم ټول هلکان ورته لیکلي پوره مکمل ویډیو شیر کړه که تا کې وایي غیرت یې مکمل ویډیو شیر کړه چې دې کې څه شی الکوزي څه شی ولي ته مکمل ویډیو شیر کړه اما دا همغه هغه ده که نه څه شی سره غیرت او بېننګه پښتون ده هغه شیرزاد بېچاره نه ده راز محمد شیرزاد پسې خبرې جوړې کړې وې دې قاري خرقوس جوړې کړې وې انډیواله ویډیو جوړه کړې ویډیو یې خوسه کړه قاري خرقوس ما سره خبرې نه کوي جنګ ده وران ده په څه شي باندې چې زه په خلاف یم مختار سره په خلاف وطن دوست زازي سره په خلاف ده پسې راتېر شه دا اتل لغماني سره په خلاف ده یو بل چې ده وحاج په نامه باندې چې په افغانستان کې د هغې سره وران ملکزي سره وران ده انډیوال همدا شیرزاد سره وران ده ټولو سره ولې چې موږ چپلوسي نه منو موږ ورته نه وایو چې ته زما رهبر یې ته څوک یې خرقوسه چې زه تا ته رهبر وایم ته د کوم رهبریت ارزي چې زه تا ته موږ پرېږده خرقوسه پښتنو پسې بیا خبرې ونه کوي او ویډیو دې ورته وکتله چې پښتانه ټول ترورستان دي تاسو ورته ومې کتله هغه ویډیو مې وکتله دومره بېدینه او بېغیرته بېضمیره دې کوشش چې ده په سوشل میډیا کې یعنې زه ټول معلومات ما سره شته ده چې دوی جرمني ته لاړ شیرزاد سره هلته دوکه وکوله ده ویل چې زه د سوشل میډیا مشر یم اول زه لایف کوم د یو د افغانانو په خاطر دلته چې راځم لایف کوم یا افغان ته څوک توهین وکړي د خپل ولسمشر ملاتړ یا د سربازانو ملاتړ دلته راځم ولې زه تا څنګه خپل ځان باندې مشر وګڼم ولې پلار دې پیسې راکړې مور دې پیسې راکړې ته جرمني د موبایلو دکان راته پیسې لګي فیسبوک خپل استعمالوم خپل استفاده کوم کوټه مې خپل ده اتاق مې خپل ده ته څه شی کوم د سره پیاز کونی پیاز ته راځي ما باندې په سوشل میډیا ځان او بعضې بېغیرته بېضمیره راپاڅېږي زمونږ د سوشل میډیا مشر غاري سومبۍ د څه شي مشر کوم دفتر لري څه شی لري چا ته یې پیسې ورکړي دي کوم ویلي دی چې راځئ مبارزین راغونډ شي چې یو مشوره وکړو یو لایف وکړو ته څه بېضمیرې ته ډولکي دې واخله په زمان ستا شاګرد وشرمولو په خدای د پښتونخوا ورونو ته شرمولي پیسې راوړلې پیسې دوی منځ کې ورکه سوې یا $3,000 دي د قاري او د بل تر منځ باندې ورکه سوې پیسې وخوړل شوې پوهېږې د چا په نامه راټول شوې وې د منظور پښتون په نامه باندې راټول شوې 3,000 یورو یې ووهلې دا ټول پیسو پسې راغلي سپیان دي شکر چې دې معاملو کې زه نه یم شکر په دې ګروپو کې زه نه یم شکر دې خبرو کې زه نه یم پاتې شه مسلمانیت زه مسلمان یم که څوک د کافر خطاب ماته کوي مه ورېږئ زه هېڅ قصه کې نه یم ولې چې په زرهاو د اوس ورونو
یو بل کس چې هغه ډېرې سختې کنځا کولې علماو ته او ډېر سخت به یادول هغه داسې کنځاوي چې څوک یې اورېدلی نسي چې څوک هغه په خوله نه راځي او نه اورېدی شي هغه کنځاوي هغه کس نن نادم ده او په ډېره پښیمانۍ سره وایي چې ما دا کنځاوي په داسې طریقه کړي زه خو یې نشم د هغه شی اوس به هغه ویډیو درته شیر کړم تاسې وګورئ ما چې کومې کنځا کړي ما چې کوم بد رد ویلي دي زه درته وایم زه نن هم پوسې آفرین پوس اسلامي امارات وایم چې له اوسه زه ژوندی پرېښی یم او ما ته مطلب دی ما عزت ته کتلې یا دی ما مشرانو ته کتلې یا دی ما زه دوی باندې نن نه بعد زه باوري سوم په دوی باندې چې دوی کې بېشکه انسانیت غښتی ده بېشکه په دوی کې پوسې د یو انسان بچ کول او د یو انسان ژوند بچ کول او د یو انسان عزت بچ کول په دوی کې سته ده دا معلومه خبره ده پوسې دا نن ما ته په ډاګه سوله چې دا خلک هر څه کولی شي در سره زه د اسلامي امارات د مجاهدینو که د دنیا په هر ګوټ کې دي او سپېڅلي دي او د الله په لار باندې روان دي زه ورته کامیابي غواړم او د زړه له کومې د ټولو نه بخښنه غواړم دومره بخښنه غواړم چې څومره دردېدلي هم دومره درنه بخښنه غواړم ما ته ټول یوي د موږ ورونه دي د موږ افغانان د خدای خاطر وکړي د دغه جنګ لپاره پوسې یوه لار راوباسئ د موږ هیله تقاضا د هر ولس د هر ملت دغه ده چې موږ ته پوسې دایمي سوله او ورورولي او د ورورولۍ په فضا کې باید موږ تاسو خپل ژوند وکړو